السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړې ده چې مثلا یو بیان یې نصیحت یې د یو عالم یو بل چاته زه واستوم، هغه عمل ورباندې وکړي، په دې کې ماته الله جل جلاله اجر راکوي که نه راکوي. محترم د سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي: من علم علما، که چا یو چاته علم ور وښوي، فله اجر من عمل به، د لره به الله دومره اجر مزدوري ورکړي چې هغه څوک عمل پر وکړي. اندې وستا یو بیان چاته واستوه، هغه عمل ورباندې وکړي، د هغومره ثواب الله تاته درکړي لکه ده ته چې په هغه عمل کولو باندې. لا ينقص من اجر العامل، هغه څوک چې په هغه بیان عمل وکړي. اوس مثلا زما بیان دی، تا یو چاته واستوه، احمد ته دې واستوه، محمود ته دې واستوه، بکر ته دې واستوه، عمر ته دې واستوه، دې دا زما په بیان عمل وکړي، نو دې ته چې څومره ثواب الله ورکوي، تا ته هم درکوي، ما ته هم راکوي، او د دې د ثواب د په کمیږي نه. او دغه رنګه ابي ذر رضی الله تعالی عنه وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلي دي ماته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تا راته ویل: یا ابا ذر، داسې ورځ دې پر تا نسي راشي په کې ته یو آیات د قرآن نه کې زده، ځکه یو آیات د الله د کلام زده کول دا خیر لک من ان تصلى 100 رکعت، 100 رکعت لمونځ کوې تر هغه دا یو آیات زده کړه ستا دپاره خیر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل: داسې ورځ دې نسي راشي ته په هغه کې یو باب د علم زده نه کړي، یو باب د علم زده کول، په عمل کول که نه کول، دا خیر دی تر 1000 رکعتو نفلو. دا چې عمل ورباندې وکړي، دا خو بیا ځان ته بل د خیر دروازه خلاص شوه. و ابو هريره نوم مبارک وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه مې اورېدلي دي ویل به: دنیا ملعون ما فیها، دنیا ملعونه ده او په دنیا کې څه دي هغه هم ملعون دي، ما سوا د الله له ذکره، او ما سوا د علم څخه، او ما سوا د زده کړې څخه چې بل ته دیني علم ور زده کوي. او صحابه کرامو ټول ژوند په زده کړه او په تیر کې په روښولو کې تیر کې، بل ته بې دین ښوی، ځان ته بې زده کړه کول. حدیث رقم 13 باب نمبر 5 صفحه 12. الترغیب د ابن حجر. نو محترمه میسجان د خیر، میسجان د وعظ، میسجان د نصیحت استول دا خیر دی، خو که نیت ته خیر وکړي. دا بعضې ورونو ګروپان جوړ کړي، نو بیا ځي له نورو ګروپانو څخه خلک راغلا کوي، جمع کوي، برای نوم پرېښي، مثلا زموږ د ګروپانو نوم یې غلا کړي، یا د یو بل چا د ګروپ نوم یې راغلا کړي، خلک وراسي ور جمع کوي. بعضې د دې دپاره کوي وایي بس ما دونه ګروپان دي، بعضې بیا نور شخصي اهداف کې ویني. خو الله دې زموږ او ستاسو ټول نیتونه د الله دپاره وګرځوي. که څوک شخصي ګروپان لري، که یو نیت یې جوړوي، نیتونه د الله دپاره کوي. داسې حساب له ځان سره مخکې تر جوړولو وکړه چې دا ګروپ څه د چیش دپاره جوړوم، د دې دپاره جوړوم چې خلک ډېر شي، د خلکو سره مې تعلق ډېر شي، او که د دې دپاره جوړوم چې د الله جل جلاله د رضا دپاره. نو که د الله د رضا دپاره جوړ شي، بیا به پر مخ هم لاړ شي، خدمت به دې هم قبول شي، الله جل جلاله به در سره راضي هم شي،
او که چیرې د الله د رضا دپاره نه وي نو سړی ستړی به وي ثواب یې نه وي. نو په ټولو کارو کې د الله رضا لازم ده. د الله رضا که نه وي هغه طاعت او عبادت هېڅ ثمره او نفع نه لري. الله دې زموږ کړه وړه ټول د الله د رضا دپاره وګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.